د وصل د ارمان په سر لمبې وي او ته نه وي. د وصل د ارمان په سر لمبې وي او ته نه وي، بیخي مې زړه ته داسې رانږدې وي او ته نه وي. د وصل د ارمان په سر لمبې وي او ته نه وي، بیخي مې زړه ته داسې رانږدې وي او ته نه وي. ستا یاد و تنهایی و او د ژمي یخ موسم و، زما د درد په څړیکو کې د شپې وي او ته نه وي. ته وی خو غریبي و او په جیب کې مې څه نه وو. ته وی خو غریبي و او په جیب کې مې څه نه وو، په جیب کې مې بلا بلا پیسې وي او ته نه وي. ته وی خو غریبي و او په جیب کې مې څه نه وو، په جیب کې مې بلا بلا پیسې وي او ته نه وي. دلداره بې دیداره بې د یاره ګرځېدمه، په زړه مې د ارمان وینې پرتې وي او ته نه وي. دلداره بې دیداره بې د یاره ګرځېدمه، په زړه مې د ارمان وینې پرتې وي او ته نه وي. په هغه وخت مې ستا د مسافرې ورځ زړه تور شو، د حاجي د اختر ورځې ښې خوږې وي او ته نه وي. ستا چم و ستا کوڅه و رقیبان پکې بلا و، زه یو وم او ډېرې ډېرې خولې وي او ته نه وي. ستا چم و ستا کوڅه و رقیبان پکې بلا و، زه یو وم او ډېرې ډېرې خولې وي او ته نه وي. د یو بل ککرۍ یې په منګو زرې زرې کړې، ازمه په ګودر کې تماشې وي او ته نه وي. پتا باندې که حسن دی تمام لکه کشمیر، پتا باندې که حسن دی تمام لکه کشمیر، زما هم غوښې غوښې هر اندام لکه کشمیر. تاشکند او ستا پیرس نه مې زړه بد نه دی خو ماته، تاشکند او ستا پیرس نه مې زړه بد نه دی خو ماته، د خړې پښتونخوا هر یو مقام لکه کشمیر. شروع کوم په نامه د هغه المقیت یعنې طاقت وربهونکي جل جلاله په نوم، چا چې اختشام خان ته دومره طاقت ورکو چې ستاسو مخکې خوله پرانیسته. په نامه د هغه المعز یعنې عزت وربهونکي جل جلاله په نوم، چا چې زموږ او ستاسو په شریکه پروګرام ته په سوشل میډیا باندې یو ستر د عزت مقام ورکړی. سلامونه، نیکې هیلې او پیرزونې مې ومنئ. د لوی بادشاه نه تمه لرم چې روغ رمټ به د صحت او د عزت په جامه کې وپټي. قدرمنو کتونکو، شعر او شاعر دواړه ټول کام په شریکه اساسوي. یو شاعر صرف د یو تنظیم د یوې ډلې د یو پارټۍ نه، بلکې ټول کام په شریکه ملکیت وي. شاعران د خپل کام د تهذیب عکاس وي. هم په دغه شاعرانو کې شمیر د بونیر د جوړ د سیمې یو زلمی شاعر د چا جذبو چې زموږ او ستاسو فکرونو ته دوام وربخه او د هغه لفظونه د خدایي نور په چراغانو باندې روښانه دي. اعظم بونیری را سره په پروګرام کې ناستې کوي. اعظم بونیری صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم او په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د مینوالو چې موږ اوري، موږ ګوري او موږ برداشت کوي. ډېره مننه کوم. ډېره زیاته مننه. اعظم بونیری صاحب، ژوند څنګه روان دی؟ ژوند بس شکر دی روان دی، ښه دی، ښکلی دی، وخت پاس کېږي، ښه دی. شعر او شاعرۍ سره د کله نه تعلق لرئ؟ په کومو کومو اصنافو مو کار کړی؟ د خوښې صنف مو کوم یو دی؟ شعر او شاعري خو داسې باقاعده توګه چاته یاد نه چې یاره د کلي نه مې شروع کړې ده، خو اندازه داسې لګي چې کال 2001 د دغې نه باقاعده توګه باندې بم شعر لیکو. هغه پوهېدو به نه چې یاره دا شعر څه لیکل شي او د کم مقصد دپاره لیکل شي که نه. بیا وروستو چې پوهېدو چې آیا شعر ولې لیکل شي، د څه کم مقصد دپاره لیکل شي، نو هغه کال 2008 نه هم په دغه کې بیا موږ دلته د ټولنو پرانستې وکړې، باقاعده توګه باندې د پښتو خدمت شروع کړی. چاپ شوي کتابونه لرئ که نه؟ چاپ شوي کتابونه خو نه لرم. د راتلو څه دغه شته دی؟ نو زما په خیال خو زما خو لا په خپل شعر باندې دومره باور نشته چې چاپ یې کړمه، د چاپ قابل یې وګڼمه، خو اراده مې دا ده چې وکړمه او دا بل زړه مې وایي چې یاره مه کوه کتاب کو چا خوښ کو پښتنو د شاعري خوښه کړه چې وروسته دې ځان له چاپ کړي. ډېره زیاته مننه. اعظم بونیری صاحب، دا راته ووایئ
چې د اوسني ادب معیار او پخوانی چې کوم معیار د هغې باره کې ستاسو موږ ته خو د دې موجوده چې کوم دور دا وخت چې کوم روان دی د دې ادب کې هر وخت کې چې کوم دی نو په هغې کې ښه او بد یي زما په خیال مخکنی ادب چې موږ ته کوم را رسېدلی نو هغه موږ ته سټنډر ادب را رسېدلی په دې وجه باندې چې هغه خلق په هغه زمانه کې راوتي دي نو موږ ته را رسېدلي دي دې دور کې چې کوم خلق دی نو په دې دور کې هم داسې دي چې ښه پکې هم شته او بد پکې هم شته نو دور زما په خیال چې یو شان را روان دی خلق کوم چې د چا معیار ښه دی نو هغه به وځي هغه به را روان نسل ته پاتې کېږي هغه به پېژندی کېږي کم خلق چې خراب روان دی د هغوی د شعر معیار نشته یا شعر یې کمزوری دی یا د شعر هیت باندې نه پوهېږي نه به خود پاتې یا بیا ما ته زما او ستا را روان نسل ته نه پاتې کېږي نو په هر دغه کې چې دی ښه هم شته او بد هم شته دواړه دورونه چې دي تیر دور او دا دور یو شان روان دی زما په خیال څه فرق پکې نشته ډیره زیاته مننه اعظم صاحب کتونکي به ناست وي په پروګرام ادبي محفل کې به تاسو مونږ سره ګورئ غواړم چې زمونږ کتونکو سره په پروګرام کې څه شریک کوي که غزل را سره شریک کوي که نظم را سره شریک کوي څه مو زړه غواړي هغه را سره قربان دغه یو غزل به در سره شریک کوم چې د ویسل د ارمان په سر لمبې وي او ته نه وي د ویسل د ارمان په سر لمبې وي او ته نه وي بیخي مې زړه ته داسې رانږدې وي او ته نه وي د ویسل د ارمان په سر لمبې وي او ته نه وي بیخي مې زړه ته داسې رانږدې وي او ته نه وي ستا یاد و تنهایی و او د ژمي یخ موسم و زما د درد په سړیکو کې د شپې وي او ته نه وي ته وی خو غریبي و او په جیب کې مې څه نه و ته وی خو غریبي و او په جیب کې مې څه نه و په جیب کې مې بلا بلا پیسې وي او ته نه وي واه واه ته وی خو غریبي و او په جیب کې مې څه نه و په جیب کې مې بلا بلا پیسې وي او ته نه وي دلداره بې دیداره بې د یاره ګرځېدمه په زړه مې د ارمان وینې پرتې وي او ته نه وي دلداره بې دیداره بې د یاره ګرځېدمه په زړه مې د ارمان وینې پرتې وي او ته نه وي په هغه وخت مې ستا د مسافرې ورځ زړه تور شو د حاجي د اختر ورځې ښې خوږې وي او ته نه وي ستا چم و ستا کوڅه و رقیبان پکې بلا و زه یو وم او ډېرې ډېرې خولې وي او ته نه وي ستا چم و ستا کوڅه و رقیبان پکې بلا و زه یو وم او ډېرې ډېرې خولې وي او ته نه وي د یو بل ککرۍ یې په منګو زرې زرې کړې اعظمه په ګودر کې تماشې وي او ته نه وي واه ډیره زیاته مننه اعظم صاحب په دې یو کلام مو تنده ماته نه شوه غواړم چې یو کلام نیم را سره بل هم شریک کړي نو څنګه مو خوښه ده قربان دغه څو شعرونه دي چې د ګوتو په سرونو چې سلام وکړي او ځي د ګوتو په سرونو چې سلام وکړي او ځي زما د ارمانونو قتلیام وکړي او ځي دیدن یې غرض نه وي خو بس ما رنځول غواړي لقصد اشاره راته په بام وکړي او ځي دیدن یې غرض نه وي خو بس ما رنځول غواړي لقصد اشاره راته په بام وکړي او ځي او زما د وطن نور وجود ته نه ګوري چې سوځي خو راشي نو سیلونه د کالام وکړي او ځي زما د وطن نور وجود ته نه ګوري چې سوځي خو راشي نو سیلونه د کالام وکړي او ځي منم چې اشنا راشي خوشحالۍ ځان سره راوړي خو ماله د غمونو انتظام وکړي او ځي منم چې اشنا راشي خوشحالۍ ځان سره راوړي خو ماله د غمونو انتظام وکړي او ځي دا څه د ځان پرستو په ټولي کې پاتې کېږو چې کینې صفتونه خپل تمام وکړي او ځي د ځینې مسافرو راتله څه نیم مازدیګر وي د تلو د درد په خېټه کې ماښام وکړي او ځي
بې درده یار له راشي ازم ډېر دردونه اوسي نور څه وکړي یارانو خو ناکام وکړي اوسي. واه ډېره زیاته مننه اعظم صاحب. هغه کلام راته ووایې چې زما د پښتون معیار پکې راغورځوي که څنګه وختي تاسو وویل که ستا غرور د خپله بامه نه راغورځېده زما نه کم په تا پسې دا زړه راغورځېده. که ستا غرور د خپله بامه نه راغورځېده زما نه کم په تا پسې دا زړه راغورځېده. په خپل ایمان یې ووایه په چا پسې خفه وي بېګا چې دې په اوښکو کې باڼه راغورځېده. په خپل ایمان یې ووایه په چا پسې خفه وي بېګا چې دې په اوښکو کې باڼه راغورځېده. میله کې د قامونو د عظمت بولي ختله معیار د پښتنو به پکې ښه راغورځېده. میله کې د قامونو د عظمت بولي ختله معیار د پښتنو به پکې ښه راغورځېده. او چې تا رانه په تود مازدیګر لار جدا کوله قسم دی چې دا زړه رانه په خوله راغورځېده. چې تا رانه په تود مازدیګر لار جدا کوله قسم دی چې دا زړه رانه په خوله راغورځېده. او ازمه ته چې داسې د جانان په تماشه وي توبه چې د جانان د مخ نه سر راغورځېده. ډېره زیاته مننه قدرمنو کتونکو. دا و اعظم بونیري صاحب. امید لرم چې نننی ادبي محفل نه به تاسو خوند او مزې اخیستې وي. او بیا هم که چېرې ستاسو په سماعت څه خبره ښه نه وي لګېدلې یا پې ستاسو خاطر دروند شوي د هغې دپاره زه اختشام خان غواړم معذرت. چېرته چې هم یې ښاد او آباد اوسئ. څنګه چې مو روغ رمټ پرېږدم دغسې به مو د هغه لوی بادشاه نه غواړم ورکړئ خپل کوربه اختشام خان له اجازت د لوی الله په امان.